السلام علیکم ملګرو. نن درې میچونه وارم اپ میچونه انګلند او انډیا میچ کې باران وشو، پاکستان او استرالیا میچ شو، د افغانستان او سریلانکا میچ شو. په افغانستان میچ باندې خبرې کوو، ډېر ښه بیټینګ ګربز او رحمت شاه کړی، خو پاکستان میچ طرف ته راځو. اول په هغې باندې خبرې کوو چې پاکستان ولې میچ وبایلو. پاکستان یو وزي کې صرف غلطي وکړه چې بابر اعظم کم ټیم کې ریټایر شو، هغه کېناستو. دغه ځای کې پاکستان ټیم میچ وبایلو ځکه چې سکور دغه ټیم تقریبا 80 سکور پاتې و. بابر اعظم ریټایر شو، هغه کېناستو، نور هلکانو ته موقع ورکړې، سلمان اغا ته، محمد نواز ته، حسن علي ته. نو دغې وجې نه پاکستان ټیم په 14 سکورو باندې میچ وبایلو. ګینې پاکستان ټیم چې بابر اعظم نه وی کېناستلی او دغه بابر اعظم صحیح زوالی وی، نو پاکستان ټیم به یقینا چې دغه میچ ګټلی. خو په دغه یو ځای کې پاکستان ټیم دغه میچ وبایلو. خو بیا هم پرکړس میچونه دي، ګټل بایلل پکې دومره زیات اهمیت نه لري، خو دومره ده چې د ټیم مورال ورسره نور هم بدن کېږي، نور هم ښه کېږي، د هلکانو ذهن ورسره نور هم ښه کوي، نو د هغې کانفیډنس ورسره کمېده او د پاکستان کانفیډنس ورسره زیاتېده. نو دغه وجه وه چې نور پاکستان ټیم میچ وبایلو. دې نه علاوه که راشو افتخار چچا پکې ښه بیټینګ وکړو، اعظم پکې 90 سکور وکړو، ټول هلکانو ښه بیټینګ وکړو. پاکستان بالینګ معمولي غوندې کې په دې وارم اپ میچونو کې کمزوری ښکاري، خو دا وارم اپ میچونه دي، په نورو میچونو کې به بیا انشاءالله پاکستان ټیم ښه بالینګ کوي. راځو افغانستان ټیم طرف ته چې سریلانکا 300 سکور وکړل، ډېر غټ هدف افغانستان ټیم ته ورکړی و. کوشل منډس پکې ځان لیونی کړی و، په 7 بلونو باندې 158 سکور وکړل. خو که په افغانستان بیټینګ طرف ته راشو، افغانستان چې نن دا کم بیټینګ وکړو، رحمت شاه خاص کر او ورسره ګربز، او بله غټ د خوشحالۍ خبر دا دی دوستانو چې ګربز خو هسې په فورم کې و، رحمت شاه په فورم کې راغی. دا د افغانستان دپاره یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر و. 90 سکور که 93 سکور رحمت شاه وکړل، 119 سکور دا رحمان الله ګربز وکړل. دا د افغانستان د ټیم لپاره یو ډېره غټه د اعزاز خبره ده، یو ډېره غټه د فخر خبره ده، یو ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې افغانستان ټیم په دغه وارم اپ میچ کې سریلانکا ته شکست ورکړو. سریلانکا یو ډېر غټ ټیم دی او افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړله. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې افغانستان ټیم کولی شي چې په دغه ورلډ کپ کې څه داسې ټیمونه ووایي، سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړي، بنګلادیش ټیم ته ماتې ورکړي، نیدرلینډ ټیم ته ماتې ورکړي، نورو ټیمونو ته هم پاکستان، سریلانکا، افریقا، نیوزیلینډ، انګلند، استرالیا، څومره چې ټیمونه پاتې دي، بقایا ټیمونه، اووه ټیمونه چې کم پاتې دي، نو دې سره هم فایټ کولی شي. خو افغانستان دغه شان لوبه وکړي لکه څه رقم چې نن لوبه وکړه افغانستان ټیم، یاره کم څه رقم بیټینګ چې ګربز وکړو، پروفیشنل کرکټ یې وکړو، څه رقم بیټینګ چې رحمت شاه وکړو، دوه ډېر په زړه پورې لوبه وکړه، ډېره ښه لوبه یې وکړله. یو دا د ګربز دپاره ډېر ښه بیټینګ دی. نو ټول وطن ته مبارک شه چې د افغانستان دغه سترې بریا ټول وطن ته مبارکي وایو. او دغه ویډیو د افغانستان د میچ د ګټلو لپاره شیر کړئ چې افغانستان میچ وګټو، وارم اپ میچ وګټو د سریلانکا نه. سریلانکا ورته ډېر غټ سکور کړي و، 294 سکور یې کړي و، دغه سکور په افغانستان ټیم چیس کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، حتما یې شیر کړئ، د افغانستان د بریا په هیله باندې شیر کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره زموږ پیج سره فالو کړئ. ښه وخت ته غواړم، د الله په امان.